کوي. ساوث افریقا زمونږ سره مشکل لري، انګلند زمونږ سره مشکل لري، استرالیا زمونږ سره مشکل لري، ګاونډیا زمونږ سره مشکل لري، او زمونږ د وطن کوکرګان تاته زمونږ د وطن کوکرګان زمونږ سره مشکل لري. په مشکلاتو کې مو ژوند دی تاته. منی دی، راشد خان به منی، نبی جان به منی، ګربز به منی، ټول لوبغاړي به منی، د افغانستان کرکټ ټیم به منی، او چې نه منی خوشي بد به کې تاته. خبره داسې ده که نه، دا خو مې څو میچونه ګټلي دي. استرالیا مو چپه کړې ده، ګاونډیان مو چپه کړي دي، انګلند مو چپه کړی دی، سی فاینل ته پکې وتي وو. زور خو به نه درکړي، ور خو به در باندې هغې وخت کې پل شي چې کله د خیر سره چمپیونز ټرافي وګټو تاته. او دا ورځ د خیر سره لرې نه ده، انشاءالله تعالی د خیر سره په دې چمپیونز ټرافي کې به د خیر سره موږ خلکو د چمړي وباسو، چمړي. او د افغانستان ټیم ماشاءالله ډېر مضبوط ټیم دی، ډېر خطرناک غټ سټاران پکې دي، غټ کرکټران یې دغه کوي، څه ورته وایي، صفتونه کوي. موږ ته د 2000 کال کرکټ را یاد کړو، د 1919 کرکټ یې راته را یاد کړو چې کوم وخت به ډنډوکر، عمران خان او دغه غټ کرکټران به چې لوبې کولې، وایي دغه وخت کرکټ یې موږ ته را یاد کړو. نو مزیداره ټیم انشاءالله جوړ شوی دی. او رقیبانو ته وایم چې سوځئ مه، که په زور یې که په رضا یې، دا میدان به مونږ وړو، د چا د قصده دې وړو ټاپه. نو په مشکلاتو کې راګیر یو، خو زه خیر دی. وایي چې ژوند په مشکلاتو کې که نه خوند کوي، خوند. او رقیبان خو چې څومره ډېر وي هغومره خوند کوي. او دا سپورټ دی، په سپورټ کې څومره رقیبان که نه هغومره د سپورټ نه د کرکټ نه خلک مزه اخلي، مزه. نو خبره داسې ده که نه چې صرف یې سپورټ کوئ، خپل ټیم سپورټ کوئ. څوک به د وطن کوکرګان به ورپسې خبرې کوي، بهرني کوکرګان چې خبره کوکرګان به ورپسې خبرې کوي. نو تاسو ته مهم دا دی چې سپورټ یې کوئ، او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو تصویران په خپلو پروفایلونو باندې ولګوئ، او د راشد خان هغه تصویر هغه داسې په ګوته باندې چې ګوته یې نه ده، په خوله باندې چې ګوته ایښې ده که نه، چې چوپ خبرې ونه کوئ. هغه تصویر د خیر د ټول په پروفایل ولګوئ د چمپیونز ټرافي پورې. انشاءالله د خلکو باندې ته بیا درته وایم یو میاشت تقریبا پاتې ده، او د خلکو مونه به چمړي وباسو، چمړي. او په الله مو سپارمه رقیبانو، رن اوټ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د بدنیتو سره مو ژوند دی، د افغانستان د کرکټ د دښمنانو سره مو ژوند دی، چا خبره د افغانستان دښمنانو سره مو ژوند دی.